سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د ټاکنیزو کمیسیونونو مخکیني غړي او مشران د لوی څارنوالۍ لخوا ممنوع الخروج شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي پر دغو 12 کسانو تور دی چې د خپلو صلاحیتونو یې ناوړه ګټنه کړې او تر هغې چې له یادو کسانو هر اړخیزې څېړنې نه وي شوي له هېواده بهر نشي وتلی. د ویل چې د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکو کمیسیونونو غړي او مشران د ټاکنو د نوي قانون له مخې چې تېره ورځ ولسمشر له لوري توشیح شو له دندو ګوښه کړی شوي دي. د یاد قانون د 14مې مادې له مخې په عدلیې وزارت کې ثبت شوي ګوندونه او پر ټاکنو بهیر څارونکي ډلې باید تر 2 ورځو پورې د ټاکنیزو کمیسیونونو او د دارالانشا مشرتابه لپاره د وړ کسانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. ټاکل شوی نن د حضرت صبغت الله مجددي د جنازې مراسم په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره او تر هغې وروسته په عاشقانو عرفانو سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړی چې د اسلامي دولت لومړنی ولسمشر او د افغانستان د ژغورنې ملي جبهې مشر و 2 شپې مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړي دي. له دې سره سم نن ورځ د حضرت صبغت الله مجددي تدفین د ځانګړو مراسمو د ترسره کېدو په موخه په ټول هېواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. ټاکل شوی نن د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو ناسته د بلجیم په پلازمینه بروکسل ښار کې پیل شي. د ناټو د لوی منشي په وینا په دې 2 ورځنۍ ناسته کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د روان وضعیت په اړه هم بحث وشي. نوموړي تېره ورځ په همدې اړه په یوې خبري ناسته کې ویل تر هغې چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې نو د پرېکنده ملاتړ ماموریت به له افغان ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د سالنګونو لویه لاره د درنې واورې ورېدنې او طوفان له امله تېره شپه د ټرافیک پر مخ وتړل شوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست مسؤلین وایي دا همګړی په سالنګونو کې واوره ورېږي او سخت طوفان هم روان دی. یادو مسؤلینو د دغې لارې له مسافرو په جدي ډول غوښتي چې د هوا تر ښه کېدو پورې پر دغې لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. د نشه یي توکو د لیږد په تور یو کس په هرات کې د پولیسو له لوري ونیول شو. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده وایي دغه کس غوښتل 40 کیلوګرامه شیشه او 7 کیلوګرامه کرسټال چې په یو ټیلري موټر کې ځای پر ځای کړي وو ایران ته ولېږدوي. خو تر هغې مخکې تېره ورځ اسلام قلعه بندر ته نږدې نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. او 4 کسان په کندوز کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي نورستانۍ وایي دغه کسان په تېرو 2 ورځو کې د قتل او د نشه یي توکو د کاروبار په تور د کندوز ښار له بېلابېلو سیمو نیول شوي دي. د نوموړي په وینا له نیول شویو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. در اثر تلاش و تتبع پلیس قماندانی امنیه ولایت قندوز 4 تن مظنونین در پیوند به قضیه قتل و قاچاق مواد مخدره گرفتار شدند و بعد از یک سلسله تحقیقات پروندهشان به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.